السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د آیرلند چې کوم ون ډے سیریز دی هغه ختم شو. دغه سیریز کې افغانستان یو بهترین پرفارم شو کو په دوه میچونو کې. یو میچ د باران د وجې نه هغه ډرا شوی. افغانستان ټول کرکټ فینس ته ټول کرکټ مینوال ته ډېر مبارکي په دغه میچ ګټلو باندې. نه صرف میچ ګټل بلکې هغه سره د میچ ګټلو سره افغانستان په سیریز کې کلین سویپ ورکو آیرلند ټیم ته. په خپل هوم ګراوند کې افغانستان آیرلند ټیم ته شکست ورکو، ماتې ورکړه. دغه سیریز افغانستان په خپل نوم باندې کو. ټول کانو بهترین پرفارم شو کو په دوه میچونو کې. رحمان الله ګربز، کیپټن حشمت الله شاهدي، محمد نبی، نن پکې ینګسټر ننګ علي خروټي بهترین بالینګ کړی دی، زبردست بالینګ یې کړی دی. د ننګ علي خروټي د ښه بالینګ او د محمد نبی په د ښه بالینګ په وجه باندې افغانستان ټیم دغه میچ وګټو. خاص کر حشمت الله شاهدي چې کوم سخت ټیم کې پارتنرشپ وکړو د محمد نبی سره او 9 سکور د حشمت الله شاهدي کړیو، محمد نبی پکې 8 سکور وکړو. یقینا چې دغه پارتنرشپ ډېر زیات اهم و. که تاسو وګورئ د افغانستان په تقریبا چې 3 لوبغاړي ډېر زر آوټ شوي وو. د هغې نه وروستو محمد نبی او حشمت الله شاهدي کیپټن یو بهترین پرفارم شو کو. دوه لکانو مطلب ډېر ښایسته پارتنرشپ یې وکړو. افغانستان ټیم یې د مشکلاتو نه ویستو او دغه میچ کې د آیرلند ټیم ته 206 سکور هدف ورکړو چې دغه وکټ باندې ډېر غټ هدف و. ځکه که نن موږ تاسو وګورو دغه وکټ سخته وه، لږه نه بلکې ډېره سخته وه، خو دغه دواړو پکې ډېر ښه پارتنرشپ وکړو. که راشو د افغانستان بیټینګ طرف ته، نن رحمان الله ګربز بهترین پرفارم شو کو. 50 سکور یې وکړه. حشمت الله شاهدي 9 وکړه. محمد نبی 48 وکړل. که د افغانستان بالینګ طرف ته راشو نو محمد نبی 15 وکټې واخیستلې، بهترین پرفارم شو کو. 10 اوورو کې 3 اوورونه بیټینګ کړي دي او صرف 19 سکور ورکړي دي او 15 غټې او مهمې وکټې د خپل ټیم لپاره واخیستې. رابشو ننګ علي خروټي طرف ته چې بهترین بالر، یو بهترین آلراونډر، یو بهترین فیلډر افغانستان لدا هم په ګوتو باندې ورغی. چېرې په 9 اوورو کې 4 اوور بیټینګ کړي دي، په 4 اوورو کې بالکل سکور نه دی ورکړي او 10 سکور مکمل په 9 اوور کې ورکړي دي او 4 مهمې او غټې وکټې د خپل ټیم لپاره اخیستې دي چې ننګ علي خروټي بهترین بالینګ کړی دی. ینګسټر دی، نوی لک دی او ډېر ښه ثابت شو په دغه اولني ون ډے میچ کې د آیرلند خلاف. نو که موږ تاسو وګورو ننني میچ کې محمد نبی په بالینګ کې، په بیټینګ کې دواړو کې پرفارم شو کړی دی. ننګ علي خروټي په بالینګ کې پرفارم شو کړی دی. حشمت الله شاهدي د خپلې کیپټنسۍ ذمہواري ادا کړله. نو یقینا چې ټول هلکانو بهترین پرفارم شو کو په دغه سیریز کې. اوس روان T20 سیریز دی، د هغې دپاره د افغانستان ټیم لپاره دعاګانې وکړئ چې دغه T20 سیریز هم افغانستان ټیم وګټي، کم از کم چې کم بیک وکړي په دغه T20 سیریز کې افغانستان ټیم ښه لوبه وکړي او یو ښه پرفارم شو کړي. نو ټول افغانستان کرکټ مینوال ته، ټول افغانستان د کرکټ فینس ته د په هر ځای کې چې دي ډېر مبارک شو. که تاسو هم د افغانستان په دغه ګټه باندې، د افغانستان په دغه پرفارم باندې، ښه پرفارم باندې او د ینګسټر دغه ننګ علي خروټي په دغه 4 مهمې وکټو باندې چې په اولني میچ کې مهمې وکټې واخیستې د خپل ټیم لپاره دغه بریا ترلاسه کړله، نو دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ننګ علي خروټي او د محمد نبی پرفارم نه ټول ملګري خبر شي چې بهترین پرفارم شو کړی دی. خاص کر ننګ علي خروټي باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې بهترین پرفارم شو کو، ډېر ښه پرفارم شو کو په دغه اولني ون ډے میچ کې د افغانستان لپاره. دغه سیریز کې دغه سیریز ګټلو کې ډېر غټ لاس او ډېر غټ کردار ادا کړو. نو ټول افغانستان کرکټ فینس ته، ټول افغانستان کرکټ مینوال ته د یو ځل بیا هم مبارکي. ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت لرئ. الله په امان.